السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د نن 2-3 ورځې وړاندې چې کومه د شپې هغه زلزله شوې وه، ډېره زیاته تیزه زلزله وه د شپې 10 بجې تقریبا. نو د هغې په وساطت سره ډېر ملګري د یو بل سره بیا ناست وو. یاره دا خبره وه چې یاره چېرته یو ظلم به شوی، ډېر زیات غټ ظلم به شوی، نو الله پاک ځکه بخار شوی او ځمکه ځکه خوځي. نو د هغې نه په سباله باندې چې کوم پته ولګېده چې یاره هسې د پیک خبره یا وغیره چې یاره یو ځوان لګېدلی خپله مور یې وژلې ده. نو دا ویډیو چې تاسو کوم وینئ دا د یوسف جان هغه انټرویو ده کومه چې د بیګا نه کوم هغه اپلوډ کړې ده او د هغه مجرم دی چې یاره د خپل مور چې کوم دی وژلې ده او په تمانچه باندې ویشتې ده ډېره په بېدردۍ سره. د دغه ویډیو به تاسو چې کوم دی کتلي چې یاره مطلب ګریلو یو دغه وه جنګ و د دوی په کور کې. د هلک وایي چې یاره زما د ښځې او زما د مور یعنې د خواښې هنګور چې کوم دی جنګ نو په دې تر کبله چې کوم دی د بیا تماچه راغستې ده او دا بدبخته چې کوم دی خپله مور باندې او دی لګیا دی یاره ما هوایي فایرینګ کوو. نو زما چې څومره خیال دی هغه جهان یې خو مکمل تباه دی، خو په دې جهان باندې هم دومره سپیره او دومره بدبخته چې کوم دی به تاسو نه وي لیدلی. اوس البته ډېر که دی وژاړي او سوچونه وکړي، نو البته د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره په کور کې تاسو همیشه د یوسف جان خبره چې یاره د تماچه چې کوم دی یا داسې نور خطرناک څیز چې کوم دی نږدې مه ږدئ، ځکه چې غصه چې کوم دی د یو سړي د برداشت نه او په تاسو کې وایي صبرناک سړی هغه دی چې هغه په خپله غصه باندې برداشت وکړي. نو دا ډېر یو صابره سړی چې یاره په کله دله غصه ورشي او دی د خپل خیال بدل کړي یا د دغه ځای نه چېرته لاړ شي، نو دی بیا ګټور سړی او چې کله په غصه باندې د قابو نه و نو بیا خامخا دی په دغه تماچه باندې چې کوم دی راواغېسته او دغه تاسو وینئ چې یاره خپله مور یې چې کوم دی قتل کړه. نو اوس انشاءالله را روانه ویډیو به انشاءالله زه د یو عالم سره کینم او د هغه سره به باقاعده په دې باندې خبره هم کوم چې یاره د زلزلې مین وجه څه یا دا زلزله زیات خلک چې کوم دی سرکشه شي راځي یا داسې دا کوم دغه ظلم چې شوی دا به ورته انشاءالله وړاندې کوو. د نوي ویډیو پورې چې کوم دی انشاءالله صبر کوئ او په کور کې چې کوم دی په معمولي خبره باندې چې کوم دی جنګ جګړې یا داسې تمانچې راغېستل دا نه دي پکار. کوم ملګرو چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره پریس کړئ.